په کابل کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست لوري د ورزشي خبریالانو نړیواله ورځ د یوې ستاین غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. په دې غونډه کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رئیس مولوي عبدالودود حقانی، د اولمپیک ملي کمیټې اجرایي رئیس داد محمد پاینده اختري او په هیواد کې د بیلابیلو رسنیو ورزشي خبریالانو ګډون کړی و. د دې ستاین غونډې د پیل وینا د یادې ادارې د نشراتو رئیس او ویاند اتل مشواڼي وکړه. نوموړي وویل ورزشي خبریالان په ډیر څه ارزي چې باید ستاینه وشي او زیاته کړه چې دوی په کمو امکاناتو خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړی دی. ډول معیاري خپرونو ته یا معیاري امکانات ضرورت لري، هغه ورسره نشته، خو په دغه برخه کې دوی په کار کې نیمګړتیا نه ده راوستې، بلکې خبرونه په وخت ولس ته رسولي دي. نړیوالو ته هم د موږ د سپورت د برخې د ورزش د برخې خبرونه رسولي دي. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رئیس په دې ستاین غونډه کې د خپل وینا پر مهال لومړی ټولو ورزشي خبریالانو ته د یادې ورځې مبارکي ورکړه او د دې ترڅنګ یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. خبرونه منعکس کړي دي، انعکاس مو ورکړی دی. دا یو غټ خدمت دی د ورزشکار لپاره او د ورزش د ادارې لپاره. نو ورزش اداره هم دا لازم وبلل چې ستاسو ورځ تجلیل کړي. زه وعده در کوم تاسې خبریالانو ته چې د ورزش ادارې نمایندګي ستاسو ترڅنګ ولاړه ده. د ورزشي خبریالانو په استازولۍ سید احد سروش وینا وکړه. نوموړي پر دې ټینګار درلود چې په هیواد کې د نن دی په ټولو ورزشي ادارو کې په کارپو وړ او مسلکي کسانو ته ځای ورکړل شي او د دې ترڅنګ یې په انتقادي ډول دا هم وویل چې موږ د لوبغاړو او لوبډلو د ماتې خبرونو ته په کمه کچه انعکاس ورکوو. تیم ملی کرکټ وقتی برنده میشه پیروزیش کله چې د کرکټ ملي لوبډله بریا خپلوي ټول یا د بریا خبرونه پورته کوي. د مثال په توګه پلاني لوبغاړي بریا خپل کړه، ټول همدا خبرونه خپروي، خو کله چې ماتې خوري بیا څوک خبر په هغه انداز نه خپروي. خو ولې څومره چې د ګټلو برخه مهمه ده، په همدې اندازه د بایللو هم. کله چې زه د مسلکي توپ په اړه وایم همدا ده چې باید د بایللو په دلیل یې هم تحلیل وشي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست د ورزشي خبریالانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځله چې تر دې وړاندې یې د مارچ 18 نیټه چې د خبریالانو نړیواله ورځ ده هم نمانځلې، چې په هیواد کې یې د بیلابیلو رسنیو خبریالان ستایلي او ځینې ډالۍ هم ورکړي دي. عزت الله احمدزی، CMG کابل.